ورنه چا میسج د بار سره کړی ویلې ول زه عاشق یم آشنو بیا ویلې ول اوس می بس دا تر جوړ کړی امور پلار د انجلی ماته نه راکې نو بیا نو اوس زه تعویض وکوم په دې امور پلار چې د انجلی ماته راکې ماته جایز ده ما ورته کستا په خور چا تعویض وکړي څه چم کوي ستا پر خور یو سړی عاشق شو نرمه خبرې به نه کوي یا نو پروا نو یې ما کوه بټه خو نه نرمه څه پلار خو دې نه دی ورور ته کستا په خور باندې چا تعویض کوي څه چم کوي مړی کوي و مړی کوي کنه و کوم ته چې د بل په خور کوي هغه څنګه سره څنګه د بل په خور تعویضونه کوي خیر خو به ستا په خور ستا په لور کچا وکي که ستا په مور تعویض چا وکي چې دا رایله څنګه به دې خوښه ده یا زه جان کوم شته دې ځان عاشق بولی هغه بل بیا هغه بل دروغجن بولی ما درواغ ما وای تعویضونه ما ویزونه نست د اسانه ستا به چا لور یو سړی بل میسج کړی وو بارسه ولموړي سز ما د استاد سره ما استاد ستوري زپر نه وایم هغه اسم مقدس کیسه وای نو ما ډیر وخت سره تیر کړي نو بیا ولا بل مرکه ورته وکړه د لور نو نیمه ته نه کرا نو بیا وای بډې رم خو جنبات د سودی دا جایزه ده مال څه دي نو و جایزه ده پروا نه لري نو تاسلوار سل کال دی چا سره کله نه دی کړی دی چا سره دی مستری توپ کړی چا سره چوټي توپ کړی سبا ته مرکه ورته چې ماته لور کاغې نه کېده ته بیا جشن کنځایم کې دا دې چې چاته وایره مستا سره شل کال تیر دستا پرتګو کا روما ته راکې بیا دې ډیره معاف دا راکې ماته څه چم کوي کنه کې در بیا ته خوابه ده ول ما ډیر وخت سره تیر کې زه د شاګرد نو زه د چوټو ول ما پر مرکه ورته وک مال د الور راکې د نه کرا نو دا څنګه سره جایزه ده ای توبه ویلې ول زه تعویض په مور بلار کوم چې د الور ما ته راکې زه پر عاشق یم ستا مخ وګوره عاشق وګوره عاشق مجنون و د رښتیاو دا لیلا دا کال ورو په ټول ژوند لا سم نه دی وروړ په ټول ژوند لا سم نه دی وروړ صحیح سو دا د رښتیاو مجنون دا عاشق انورګر ټګی ده دو نمبر ده یو شی نسته مجنون خو باغ چې سپي به ولې دی هغه به مچ کوي لازم ده لیلا په کوڅه کې نن تیر سوی د لیلا په کوڅه کې نن تیر سوی بلار بوته ول د غلره حج له زولار څخه حج لکه دنده پریږ ده د چې حج لاري طواف کوي یا الله د ټول جهان د ګناوو می توبه ده د لیلا سم نه د توبه د لیلا سم نه د توبه ده په طواف کې وای موږ هغه وسه تعویذونه په کوم ځای شکل ستا مخ وګوره ستا شکل وګوره هغه خاندان پلاردار د لوړ قوم سره تعلق لري ته جد ته کمسل کمینه ذلیل رزل اصل چا پر خاندان بر کوتیږ دې تعویذونه کوم بیا به ورسې پر ملایانو تعویذونه کوي املا 15000 روپۍ چې واخ تعویذ ور کوي دا ملایا به د جهنم په اخره کنده کیه چې مولوی صاحب ستا په لور کچا تعویذ وکي ته څه چم کوي د بل لور د یا سان سولې بس دانو دا چې نو بیا شټ حکومت راشي بس دا یو پیر راولې خاص پر دا غوړه باندې تیرات پور ورېږي دا سرجم پرې کې دا رقم پیران شایم بچا غانه شایم پلاردار خاندان کورنۍ نه شایم دا رقم پیران شایم د بل په لونو باندې تعویذونه کوا ورسره د پښو خاورې راوړه خاص کر دا په بنګي ګړ کې به ډیر کیږي ازمرتي شیګان ډیر کوي بس مچ کې بیا اوریجنل اندوان دی هغه کوي مسلمانان تقریبا کم دي کوي نو هغه بیا د ټګانو زامن دي هغه ادم ستا دا څه درواغ درته وای پیر له شزه ورل چورل پیر نو دا شرنګ دی او شستې څونې د سپین لنګوټه یا دا شجرې دا شجرتوج د پلانې سړی کوم یو تعویذ راوک پیر ورته ویل او لو تعویذ در کوم یو شرط لرم او شرط چشته شرط دا دی چې زه دا شزه پیژنم پیر صاحب پیژنم دا چې په اکندار والے پر رسمیت پیژنم پر رسمیت چې وستیل راستي پر لاس مچ کوي پر لاس او ځل منظم نو کو ورته ویل دی به وکم زما ما کور والا پلار کرا واسم ته ما سره رشوت یې راکا بس بالا به تعویذ در کوم دا سړی بستاس خدای په نامه کې سوي هغه بل ځای واده ما دوشان وسو دا مې د پیرانو حال دي صحیح سلو او دا پولیس صاحب د نوراني ماجد ملا نه دی وای دا د پیرانو ډیر خلاف دی زه د هغه پیر خلاف هم چې ستا په لور تعویذونه کوي بیا بل څوک به دا پیر شایم چې په تا تعویذونه کوي په تا او بوچره ستا لور بیا زه دغه شایم ونه غواړې دغه پیر خدای دې در نصیب کړي ش بس نور سبق بس یار غون خبرې درته وکړې بس زما عمل کو کوشش وکم تاسو د عمل کوشش وکړئ الله دې ویل او دې قبول منظور وګرځي الله دې زموږ جبه زموږ عقیده زموږ فکر زموږ دماغ زموږ لاره برابر کړي الله دې پر هغه لاره برابر کړي چې الله او د الله د رسول خوښه لاره وي خدای دې دا هغه لاره چپکي
چې د الله او د الله د رسول ناخوښه لاره یې خدای پاک دې هدایت راته وکړي ما ته تا ته ګر جهان ته وګر جهان ته دې الله هدایت وکړي الله دې د مرګ پر حال دا توره نصیب کړي چې موږ مرو دا ووایو لا اله الا الله محمد